مسله په هغو کې دا وه یعنې له دننه څخه تقریبا 40 کاله مخکې 40 کاله زما په خپله په دغه خبر سر خلاصوي د لا تراوه وروسته چې تباره ویل کېږي دا بدعت. اوس ورځو کې دغه خبره کړې ده چې 40 کاله مخکې وایي ما دا فیصله کړې وه چې په دا روژه کې د دا تراوه وروسته چې دا تبارک الذي صورت خلق وایي دا بدعت و ناروا دی. دا خو زما فیصله وه 40 کاله مخکې دی وایي دا وهابي وایي اوس علما راټول سوي دي د بسته ولایت وایي دې علماو اوس دا فیصله کړې ده چې د سورة الملک ویل تبارک الذي صورت ویل په روژه کې د تراوه وروسته هره شپه دا بدعت او ناروا عمل دی. نو وایي دغه خبره یې زما د خبرې سره برابره شوله. نو دی په دا خبرو کې وروسته وایي دغه سورة الملک چې تاسې ټوله روژه وایاست هره شپه د تراوه وروسته یې وایاست په میاشت کې د روژې نو دغه عمل چې دی وایي دا ناروا عمل دی دا بدعت دی. خبرې یې ثبت که چا بیا اورېدلې. نو زه اوس وایم همدا څنګه حنفي ملا دی چې د قرآن کریم ویل دا پر ده بوج دی او د قرآن کریم ویلو ته بدعت و ناروا وایي بیا په روژه کې د سورة الملک ویلو ته په روژه کې د تراوه وروسته دې ته بدعت و ناروا وایي دا څنګه ملا دی؟ سورة الملک دا یو سورت دی د قرآن یو سورت دی اصل چې اوس پوښتنه سړی ځینې وکړي چې په کوم ځای کې منع راغلې ده راوښیه پیغمبر علیه السلام چیرې منع کړې ده چې تاسې په پلانکي وخت کې قرآن مه وایاست دا به دی راوښي د قرآن کریم د ویلو څه منع دا په کوم کتاب کې راغلی ده؟ پیغمبر علیه السلام چیرې ویلي دي چې تاسې قرآن مه وایاست یا سورة الملک مه وایاست؟ دا خبره چې دی موږ ته وړاندې کړي دا چیرې ده دا په کوم کتاب کې ده؟ او ته خو وایه چې زه حنفي یم دیوبندي یم په حنفي مذهب کې په کوم کتاب کې راغلي؟ د کتاب حواله وړاندې کړه چې په روژه کې د تراوه وروسته تبارک الذي صورت ویل هره شپه دا بدعت و ناروا دي. د مذهب د یوه کتاب حواله پیش کړه که د مذهب په یوه کتاب کې راغلي و نو بیا ته پر حق او که د مذهب په یوه کتاب کې نشته په احادیثو کې نشته قرآن کې نشته نو بیا خلق ولې ګمراهان کوي لکه خپله چې ګمراه یې غواړې چې عام مؤمنان هم د لارې څه واړې او د قرآن کریم په اورېدلو دا شیطانان خو په سوځي دغه په انسانانو کې چې شیطانان دي دا هم په کبابېږي دا انسي شیطانان نه دي هغه لکه وهابیان انسي شیطانان دا چې تبارک الذي صورت ویل کېږي هغه اوس صورت دی نو دی اوري دی په کبابېږي برداشت یې نشي کولی نو ځکه خلقو ته وایي دا صورت مه وایي